هارت اټیک د زړه بیماریانې ډېرې زیاتې عامې دي. ډېر خلک د زړه د بیماریانو نه مري. اوس د زړه بیماریانې کېږي د څه د وجې نه؟ زموږ د خپل غفلت د وجې نه موږ ته هارت اټیک کېږي، د زړه بیماریانې لګي. که یو انسان دا غواړي چې ماته د هارت اټیک ونې شي، ماته د زړه بیماریانې ونې شي، نو یو شپږ داسې خبرې زه تاسو ته ښیم، په هغه باندې عمل تاسو وکړئ. شپږ هغه څیزونه دي که هغه چېرته تاسو کوئ نو تاسو ته د هارت اټیک چانسز ډېر زیات سوی دي. کوشش وکړئ دغه شپږ څیزونه نه ځان وساتئ، نو بیا به تاسو ته د هارت اټیک د زړه د بیماریانو چانسز کمي. په هغه شپږ څیزونه اول دی اوبیسټي. اوبیسټي موږ په پښتو کې موټاپې ته وایو. موټاپه یو انسان دی چې دا ډېر زیات غټ دی، وجود یې غټ شوی دی، د حد نه زیات غټ دی. کوم انسان چې وجود غټي اوبیسي موټاپه هغه ته شوي، نو دې انسان ته ډېر زیات چانسز دي چې دته د زړه بیماریانې وشي، دته بلډ پریشر وشي او دته شوګر وشي. نو که تاسو غواړئ چې موږ ته د زړه بیماریانې ونشي، موږ د هارت اټیک، د بلډ پریشر، د شوګر او داسې د نورو خطرناکو بیماریانو نه بچ شو، نو تاسو د موټاپې نه ځان وساتئ چې تاسو غټ نشي، وجود هم د حد نه سوا غټ نشي. صحیح ده. دویم دی اوور ایټینګ. اوور ایټینګ مطلب دا دی چې د حد نه زیات خوراک کول، ډیر خوراک کول. ډیر خوراک چې دی دا نقصاني دی. کوم انسان چې خوراک ډیر کوي نو د په وجود کې بعد دا خوراک سټور کیږي د پیټس د چربي په شکل کې، او دا انسان به غټیږي، د وجود به وخت په غټیږي روان وي. او تاسو ته ما ویل غټ وجود، اوبیسټي، موټاپه دا د ډیرو بیماریانو جرړه ده. نو اوور ایټینګ چې دی ډیر زیات خوراک کول دا د زړه بیماریانو ته دعوت ورکول دي. نو که کوم انسان غواړي چې زه د زړه د بیماریانو او د نورو خطرناکو بیماریانو نه ځان بچ وساتم نو د خوراک کم وکړي. دریم چې ډایبیټیز شوګر. کوم انسان ته چې شوګري نو ډیر زیات چانسز دي چې هغه ته د زړه بیماریانې امږي. نو کوشش دا کوئ چې د شوګر نه ځان وساتئ. په شوګر باندې 2-3 ویډیوز ما جوړ کړي دي او په هغه کې ما دا ویل چې د شوګر نه ځان څنګه ساتي، هغه بیا تاسو کتلی شئ. نو کوشش کوئ چې تاسو خپل شوګر په کنټرول کې وساتئ، چېرته تاسو ته ډایبیټیز ونشي، شوګر. څلورم دی سموکینګ، سیګرټ څکل، شراب څکل، نشې کول. دا چې دی د دې د وجې نه انسان ته د زړه بیماریانې کېږي. نورې هم بلاشي بیماریانې د سموکینګ سره تړلې دي، خو غټه یو وجه چې دا کینسر او د زړه بیماریانې دا د سموکینګ، دا د سیګرټو، دا د شرابو او دا د نورو نشو نه کېږي. نو کوشش کول دا پکار دي چې د دې سموکینګ نه انسان ځان وساتي. پنځم بل سټرس مطلب دا چې ټینشن، اوور تھینکینګ، ډیر زیات سوچونه کول، فکرونه، ټینشنونه، خفګانونه. دا ټینشنونه او دا خفګانونه او دا سوچونه او دا فکرونه چې څوک کوي هر وخت کې پریشان وي، دې انسان ته ډیر زیات چانس دی چې دته د زړه بیماریانې وشي. نو کوشش دا پکار دی چې انسان خوشاله اوسي، دته ټینشن، ډپریشن د دې شیزونو نه ځان وساتي. بل خبره کو هایپرټینشن ته موږ په پښتو کې وایو چې بلډ پریشر د چا سیوا کیږي. د کوم انسان چې بلډ پریشر سیوا کیږي دته د زړه د بیماریانو ډیر زیات چانسز دي، ځکه چې دا بلډ پریشر، دا هایپرټینشن هم د زړه بیماری ده. بلډ پریشر سیوا کیږي دا بیا زړه ډیر زیات زوري. که تاسو غواړئ چې موږ ته د زړه بیماریانې ونشي، موږ صحتمند اوسو، نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو بلډ پریشر نارملي دا چېرته سیوا نشي. نو که تاسو چېرته غواړئ چې موږ ته د زړه بیماریانې ونشي، نورې هم بلاشي بیماریانې د دې خبرو سره تړلې دي، خو که تاسو غواړئ چې خاص کر چې موږ ته د زړه بیماریانې ونشي، نو تاسو د دې شپږ څیزونو نه ځان بچ وساتئ. په هغه کې اوبیسټي، موټاپه، ډیر زیات خوراک کول، شوګر، سیګرټ څکل، ډیر زیات سوچونه کول او ډیر زیات بلډ پریشر. له دې نه تاسو ځان بچ وساتئ، انشاءالله تاسو به د زړه د بیماریانو نه په حفاظت کې وئ. تاسو ته به بیا د زړه د بیماریانو چانسز ډیر زیات کمي.